هیواد قربانیو برېښنا په اونۍ کې لالې مونږ هیواد قربانیو. د هرات څلورو ولسوالۍ لپاره د 40 میګاولټ امپیر په ظرفیت د څلورو سبسټیشنونو جوړولو نیمګړې پروژې چارو بیا پیل پرانستنه وشوه. د دې نیمګړې پروژې بشپړتیا کې د هرات ولایت چشت شریف، اوبې، پښتون زرغون او کرخ ولسوالیو سبسټیشنونه شامل دي چې ورسره به 40,000 پیرودونکو ته د برېښنا اسانتیا برابره شي. افتتاح پروژه تمدید دبل سرکیت از سبستیشن نورالجهاد تا ساحه شیدایی ولسوالی انجیل هرات. این پروژه از سوی رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی، رهبری د افغانستان برښنا شرکت و مسئولین ولایت هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. با تکمیل این پروژه برای بیش از 22,000 مشتری برق مطمئن تأمین می شود. خوست کې نږدې 200 کورنۍ د برېښنا له نعمت برخمنې شوې. د خوست برېښنا عملیاتي څانګې په پرله پسې هڅو د ډیری او کونډیو ساحو لپاره د 250 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت 2 ترانسفارمرونه او د منګسو صحرا لپاره د 180 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت 1 ترانسفارمر نصب شو چې د دې پروژو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د ځای اوسیدونکو په همکارۍ بشپړې شوې دي. علاقمندی شرکت مارویست ترکی به سرمایه گذاری تولید انرژی برق از طریق تکنولوژی جدید. مسئولین شرکت ترکی مارویست در دیدار با دکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برښنا شرکت، درباره سرمایه گذاری تولید و توزیع انرژی برق از تکنولوژی جدید صحبت نمود. د پکتیا سید کرم ولسوالۍ برېښنا شبکې پراختیا پروژه بشپړه شوه. د پکتیا برېښنا حوزې ریاست له لوري د سید کرم ولسوالۍ نږدې 0 پیرودونکو ته د برېښنا ویش په موخه د پراختیایي پروژې چارې بشپړې او د برېښنا عمومي شبکې سره ونښلول شوه. د دې پروژې له لارې اوس مهال 850 پیرودونکي له برېښنا برخمن شول چې سلګونه نورو ته هم ترې برېښنا ورکول کیږي.